ښایي تر ټاکلې نیټې مخکې د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین وایي چې ښایي تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ شي. که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د سپتمبر 11 د ځواکونو وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړې، خو لوید اسټین د کانګرس دفاعي بودیجې جرګې ته د ځواکونو د ایستلو روان بهیر تر وخت د مخکې بشپړولو خبر ورکړی دی. لوید اسټین ویلي چې د سرتیرو د وتلو بهیر له پلان سره سم روان دی. په حقیقت کې موږ هغه ماموریت بشپړ کړ چې تر رسولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ پینټاګون ویلي و چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر 25 سلنه بشپړ شوی دی.